السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه. دا أبو هريرة مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې والذي نفسي بيده، زما دی قسم یې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ذات سره چې زما روح او زما نفس د ده په قبضه کې دی، د ده په قدرت کې دی. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، جنت ته نسي ننوتلی چې ایمان نه رانه وړي، ایمان به راوړي بیا به جنت ته ننوځي. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تاسې کامل مؤمنان نسي جوړېدلی تر هغه وخته چې تاسې یو له بله محبت سره ونه کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وایي صحابه کرامو ته، ایا زه تاسو دا شی در وښیم؟ اذا فعلتموه تحاببتم، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل چې وکړي تاسې به یو له بله محبت سره پیدا سي. ابشو السلام بینکم، په خپل مبارزو کې سلامونه ډیر سره اچوي. السلام علیکم، السلام علیکم. حدیث بخاری روایت کړی. او دغه رنګه د ابي ادریس الخولاني رحمت الله علیه څخه روایت دی. هغه وایي دخلت مسجد دمشق، وایي د دمشق مسجد ته ورغلم، یو ځوان دی ډیر ښایسته مخې دی، خلک ده ته راځي چې مسله کې مشکل پیدا کړي، خلک ده ته راځي. فسألت عنه، ما پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ دی راته ویل هذا معاذ بن جبل رضی الله عنه، دا معاذ رضی الله عنه دی چې ډېر غټ جلیل القدر صحابي و. نو ده وایي سبا بیا ورغلم، معاذ راته مبارک په لمانځه ولاړو حتی قضا صلاته، کوم وخت چې د لمونځ په هغه کې زه رالم مخ ته ورته ودرېدلم، په سلامت علیه سلام یې ور واچاو. بیا مې ورته وویل والله انی لاحبک، وایي ما ورته وویل دغه ادریس الخولاني رحمت الله علیه وایي چې زما د قسم په خدای زما ستا سره محبت دی. فقال الله فقلت الله، فقال الله فقلت الله، وایي فاخذني بحبوة ردائي، وایي داسې تر دا پټو تکیه کلمه فجذبني الیه، و ځان تې ورکش کلمه. معاذ بن جبل رضی الله عنه بیا راته وویل چې زیری در باندې کوم، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه مې اورېدلی دي چې الله جل جلاله وجبت محبتي للمتحابین فیه، الله وایي زما محبت هغه چا لره واجب دی چې زما دپاره محبت سره کوي. والمتجالسین فیه، او چې په ما کې مجلس کوي، یعنې زما دپاره سره یو ځای کېږي. والمتزاورین، او چې زما دپاره یو له بله زیارت سره کوي. والمتبادلین، چې زما لپاره یو له بله خرچې سره ورکوي، کومکونه سره ورکوي. او دغه رنګه امام ترمذي په حدیث رقم 2391 کې د معاذ رضی الله مبارک څخه روایت ذکر کړی دی چې یقول عز وجل، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي الله جل جلاله ویلي دي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي المتحبون فی جلال لهم منابر من نور، هغه خلک چې زما په وجه محبت سره کوي هغه به په ورځ قیامت د نور پر کرسیو باندې ناسي. یغبطهم النبیون والشهداء، د انبیاو او د شهداو به غطفه پکېږي. او دغه رنګه تبرانی او ابو داود په رقم د حدیث 4599 کې روایت ذکر کړی د ابي ذر رضی الله عنه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل الاعمال اشد اعمالو الحب فی الله والبغض فی الله، د الله په وجه د یو چا سره محبت ساتل، د الله په وجه باندې د یو چا سره هغه خوابدی کېدل. او دغه رنګه د ابو هريره مبارک څخه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الرجل علی دین خلیله، انسان د انډیوال پر دین دی. فلینظر احدکم من یخالل، تاسې وګورئ څوک چې د چا انډیوالي کوي. نو که په دنیا کې د ښو خلکو انډیوالي وه، نو په ورځ د قیامت په هم د ښو خلکو په انډیوالي کې راپورته کېږي. او که په دنیا کې د داسې خلکو سره انډیوالي وله چې هغه کریاب خلک وه، تاوانیان خلک وه، نو په ورځ قیامت په دی هم ورسره تاواني سي. او دغه رنګه ترمذي او ابن ماجه او روایت ذکر کړی دی چې ابو هريره مبارک وایي من عاد مریضا او زار اخا فی الله، که یو څوک مریض پوښتنه وکړي
او یا د یو ورور چې هغه دیني ورور یي د هغه پوښتنې و زیارت ته ورسي ناداه مناد من السماء په اسمانو کې یو غږ وسي یو خوشحالي دې وي دغه لره پر قدمو باندې نیکي الله ورکړي او په جنت کې ولره یو منزل او یو ځای ولره برابر کوي او دغه رنګه امام بیهقي رحمت الله علیه په شعب الایمان او دغه رنګ کنز العمال حدیث رقم 2650 ابو هريره مبارک څخه روایت دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک ویلي چې ان فی الجنة په جنت کې لا عمدا من یاقوت علیها غرف من زبرجد په جنت کې هغه یو پلاران دي او یو ځایونه دي د یاقوت پر هغه باندې بیا بنګلي او خونې جوړې سوي دي د زبرجد او هغو بنګلو لره بیا دروازې دي تضیء کما یضیء الکوکب الدریه داسې بریښ لکه هغه ښایسته ملغلرې فقال یا رسول الله من یسکنها څوک په ورځي قال رسول الله المنتحبون فی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې الله جل جلاله د پاره یو له بل محبت سره کوي والمتجالسون فی الله د الله د پاره یو له بل سره کښېني والمتاقون فی الله د الله د پاره ملاقات سره کوي نو کله کله باید شاګردان ما ته راشي له ډېر لرې ځای څخه راشي نو په ما کې څه شته خو یو له څه هم نه پوره پیدا کېږي نو د الله جل جلاله له رضا ما سوه چې خلک یې کراویني یا د الله د محبت او د الله د رسول د محبت څخه سیوا خو هېڅوک ما ته په بنیاد باندې نه راځي خو نه په یو نظام کې یم چې وایستا یسم نه په یو حکومت کې یم نه په یو پارټۍ کې یم یو غریب عاجز همدا یم یو ځای خلکو ته لمونځونه ورکوم امامت مې دی نو دا چې خلک زما سره مینه لري دا د دې د الله جل جلاله په خاطر زما سره مینه لري چې دا یو عالم دی او دا یو د عالم په حیث باندې نو الله دې زموږ محبت د دې خلکو سره د الله د پاره کړي الله دې زموږ مینه د خلکو سره د الله د پاره کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي د یو عالم زیارت ته نه بلکې چې د یو مسلمان زیارت یو مسلمان ورور د مسلمان زیارت ته ورسي او یو مسلمان د عالم زیارت ته ورسي د الله د پاره ورسي نو الله جل جلاله هغه ورغلي میلمانه وبخشي او هغه عالم هم ورسره وبخشي بیا ملایکه الله جل جلاله ته وایي چې دغه عالم خو نه و د بخښ دا خو کمزوری سړی و دا میلمانه خو د په ښه نیت ورغلي دي خود به دې بخښلي د عالم دي نو ولې ورسره وبخښئ نو الله جل جلاله ورته وایي دا د دې په ښه نیت مې عالم هم ورسره وبخښئ که عالم شو نو خو دا ښه دي که بد هم یې الله عفو کوي د دې خلکو په رتګ سره دا بره د کور څخه څه میلمانه راغلي وه زما د ملاقات دپاره نو دوی ته ما ویل مال خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عالم زیارت ته که څوک ورسي معلم ته الله عفو کوي هم ورتلونکو ته الله عفو کوي که چیرې عالم بد و الله دې مو د بدو علماو څخه وساتي یعنې ګناهګاره و د دې میلمنو په خاطر به هغه ما الله معاف کړي مال ګوندې ستاسو په خاطر ما الله معاف کړي او پر هر قدم باندې الله نیکي ورکړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دا عالم زیارت الله دې ما هغه علما کې چې هغه واقعي علما یي رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه زما زیارت چې څوک کوي نو الله جل جلاله دې محبت او مینه د ښو خلکو را نصیب کړي او الله دې په ورځ قیامت هم په ښو خلکو کې راپورته کړي ځکه دغه مو د ژوند یو ارمان دی که د عطرو له دکان کې کښېنې که د عطر نه یې ویلي هم دې خوشبويي ځي نو که د علماو سره کښېنې که عالم نه یې هم عادات اقوال افعال د علماو به په تا کې راځي او که د آهنګرو د پش پر دکان باندې کښېنې که څوم بنۍ نه ووایه کالي به دې سره سره سي نو هر مجلس لره تاثیر شته د ښو خلکو مجلسو ته ورځئ د ښو خلکو سره مینه پیدا کوي الحب فی الله والبغض فی الله سبحان 45 تر 50 پورې د یوسف بن اسماعیل النبهاني رحمت الله کتاب دی والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته